پته یاد ساتئ شالیمار میوزک سنټر بازار بټخیله د وحید ګل دکان. خوشحالی پکی حرام شتول خفگان دے سراسر دی خبروں میں پا حالات ما پورا پورا دے کر تحقیقات. جلال خان او عزیز خان شانور اسٹوڈیو نا فلم شپونکی والا من فرمائش کے دی وقت مو سره غلی خپل موټر کې دا کیسه دې مو پتنګي کې ډکو اصله کیو سره وغټ شیطان پنامه بیا دې دل ګل رحمان او درا وړي دا برندلوري کډا او کیسه والا درنا نشي ګډا وډا زمین پا عمر کشرا آمیر سید پتول رونو کیوں مشرا دیر پمینو ساتلی خپل مورا او دزر باغیو پدی باند سمسورا نو خوشحالی وائس خبر نو دزانا خپل قسمت باقلی را پیخا ورتگرانا او ظلمی توبلا چی قریب شو حلکان او پا موسم دا بہار راگ خزان او غرز دا چی خریت واغست نمورا مرگ ظالم کرلو روان دمین کورا مورم نشوا دویتی پاک یتیمان شوار در پدر خاور پسر دغا خواران شوار او دمور غمی شوار دل نرا چاپیرا او باقی جول باجا دانو شگندر بتنگینا یہ پرمش کے وحید گل گلزار مثل خان حنیف اللہ حسرت غلام اکبر کامل محمد پرویز او سیار گل سلیکوی پازنا دیم وادو غلامانو کلو خیارانو اس بنو عمر شگران بیتیمانو گل رحمان پا عمر پو خزے جنیوا دزوانے پو نشمستالی بنیوا نو پجو بن کی واو ترا گرزی دلا نو حلکانو تبہر وخو گری دلا پناما بے رحمہ دغا کمزادا دیکھ مسلی نکا تو خپلی حیاتا نو ہمیشہ بے زامانو سر جنگو نو دا خواران دی میری دلا ستنگو نو پلارے ہم بکاو خزی تڑیر کارو او نے دیرے پرے گولے شو گزارو او دے خبیس باورتا ہم نکاو غگا او پتر باندے خزی او دا برگا نو گل رحمان دخ پل خزی نا مجبورو نو پکال دے خپل زامنو تا تربورو او پلار چیزوی سر کوی دغا سکارو او نوران
شهنشاه څوک به بچاو کړي اعتبار خدای دې ړوند کړی ظالمه ګل رحمانه تا کې دومره ترس نشته دی شیطانه بې رحمه کوي وهي خو میره نه ده وایه ستا ورسره څه باندې کینه ده دوی ظلمونه پې شروع کړه رنګارنګه دا خواران شي د میرې د لاسه تنګه په پردي اولاد د چا زړګی خوږېږي او خپلې نشته په پردو کله ترسېږي او یو ورځ امیر صاحب ویل زمارونو پلار زموږ نه پردی شوی دی ګلونو او زموږ دلته ګزاره نه کېږي نوره نو که مو خوښوي چې ځو سو د دې کوره انور صاحب ورته ویلي لالا ښه ده او د دې کوره په وتو زموږ پیدا ده رخصت راکړه ملا بانګ وخت به وځمه او نصیبه چې چېرته وي هلته به ځمه او ګل زمین ویل زه هم ځمه کراچۍ ته چې دا کور شي خوشی پاتې میرنۍ ته کراچۍ کې به کومه مزدوري خپل نصیب را پېښه کړې د خوارینو او په سلا باندې د کوره شي رخصته دروغ نه دي سراسر دي حقیقته انور صاحب لاړو په فوج کې نوکر شو او د سپېره کاله نه واتو بهر شو او ګل زمین لاړلو سیده کراچۍ ته هلته ملا یو تړله مزدورۍ ته کراچۍ ته چې کوم وخت ورسېدله یو سړي سره په کارو لګېدله او که دې خوښه وي نو تا دلته پرېږدمه وخت مې کېده لږ د کور په طرف ځمه امیر صاحب سره به سکري پلار او مور موره نوران شاه خبرې واخله لږ د کور دوی خو پرېږده چې کوي خپل کاروبار او د کاله په حال ځان که خبردار امیر صاحب دلته کې پاتې په کال شنو او ورځې شپې یې تېراولې په قلار په دې ځای کې عالم صاحب نومي سړی و تربور د ګل رحمان اور ګفتار په ګاون کې اوسېدو دغه بد ذاتنو بې رحمۍ سره یې واغشتله لار ګل رحمان او میر صاحب چې به کور نه وه بې رحمۍ به راغوښتو ځان له پټیار نو بې رحمۍ به سترګې تورې شونډې سرې کړې نو عالم صاحب ته به یې کاوه ډولو سینګار او تور بل له به یې د عطرو پونه ورکړه تیل به یې پورې کړه په زلفو خوشبودار نو عالم صاحب ته یې ویل د زړګي سره او خفه نه شي یم ستا د غاړې هار نه بې رحمه پرې د سرو ماله تېره دی ورکړی او د ټول بدن اختیار او په یو بل باندې باغ دله راټولو او ګل رحمان نه دی د حاله خبردار او دوی خو پرېږده چې په مینه کې غرقاب وي وړاندې وګوره قدرت د کردګار یا به ورځې ناګهانه امیر صاحب او کور ته راغی په کوټه کې وګنار نو امیر صاحب شوخ په نیولی غوږ یې کېښو ګورې څه چې پروت دی مور سره و یار نو عالم صاحب او مور یې ولید بې حجابه دا غوسې نه تاو راتاو شو لکه مار او لکې وایي که ورځمه خو تش لاسې ما دا سودا یې زړه کې راله په بار بار او راشه مور زه د دې ځایه واپس شه او څه موده به خاموشي کړمه اختیار که ژوندی ومه موقه به ورله ګورمه عالم صاحب به چرته مړ کم په اعتبار زه ګلزار او وحید ګل به یم خوشحاله نو او چې ژوندی وي عالمګیر محمد ابرار وګرځه پکې سرمسته وګرځه پکې
سه دومنګه ولیدو پدار نورا تخکاری چې د ورنا واپس لاړو خدای دې خیر کړي په غوسه وتلی بار نو اوس باس کېږي تجویز راته راښایه خیر مو نشته که خبر شي د ده پلار نو عالم سید ویل چې خاوند دې کله راشي ورته خپو کې ځان په ځمکه کړه ګزار ورته جاړه چې د زوی راواچو لاسو ما ته کور کې د ساتلی زیناکار او زه ورځمه هسې نو چې اوس څوک راشي په کوټه کې نشو دواړه راایسار عالم سید د کوره ووته په هنره بې رحمې خپلې جامې کړې تار په تار ای نوران شاه طوفان عمر به یې لړوي که نه او نن سبا چې څوک په ښځه کړي اعتبار سر په دواړه لاس یې وهلو ګل رحمان ورته ویلي دا څه چل دی چې په کور کې دې جوړ کړی نن غوبل دی بې رحمې ویل ته تو څه نه خبره ما ته کور کې دې ساتلی دی انډره او حرمونه دې راوړی ګل رحمانه خدای دې داسې پیدا نه کړي د هېچا نه او ګل رحمان حرامي دې زېږولی او دغه زوی دې ما ته لاس دی راچولی او حرامي دی نه په خور دی نه په موره او بیزتی زما کړی دا په زوره او برنا حقه یې زه یمه شرمولی او که پښتوني ګل رحمان زوی به ولي نو ګل رحمان ویل ښځې مه کوه نور شوره او هسې نه چې را خبر شي کلی کوره او بندوبست به یې زه وکړم بېګاله او چې څوک نه کړي خبر د دغه حاله او چې وده شي په ودو بې را ایسار کو بېګا شپه کې به دا کور ترېنه وزګار کو خاوند ښځې صلاح وکړه برادره او خدای دې خیر کړي امیر صاحب ته نه خبره او امیر صاحب راغی کاله ته مه خوستله او اور بلیږي دا جس په ټول بدنه او روټۍ نه کېدله زړه ته د خفګانه او که سوچ وکړي نوران شاه ډېره ده ګرانه قربان
زوی ودای پلار مسلمانانو ظالمانو بیا ټک ټوکړلو په تبره او په غوجل کې ورلو کنستو قبره بیا یې واچو بوجۍ کې دغه خوار او داسې لوبې په خپل زوی وکړلې پلار او لنډه دا دا چې خخلو په غوجل کې او هغه رسې چې سلیک وي په ازل کې دې دنیا کې عجیبه ظلمونه کېږي او نوران شاه دا جهان ولې ورانېږي فرمایشي حنیف الله حسرت او میر اکبر خان باچا کا دیوس خان او زرین خان علی رحمان خان دکان نمبر 6 او زرین خان دیوس خان دکان نمبر 4 پېښور ښار پرمشت عبدالله خان او سلطان محمد خان څوک به د چا نه ګیله وکړي نو ګیله وکړي چې پلار په زوی باندې کوي داسې ظلمونه څوک به د چا نه ګیله وکړي او چې زوی د پلار او پلار د زوی سودا کوي څوک به د چا نه ګیله وکړي چې یار د یار او زوی د پلار د لاس امرینه څوک به د چا نه ګیله وکړي او که وکړي نو خپل ته د خپل د لاسه رسي عذابونه څوک به د چا نه ګیله وکړي نن په عزت به دې خپل رور حملې کوینه او څوک به د چا نه ګیله وکړي چې اشنا ټک شي غوړوي درته دامونه څوک به د چا نه ګیله وکړي او که وکړي نو نوران شاه مطره په یار باندې داونه چټه راغله خپل کور ته اورېدونکي غوږ ونیسه مذکور ته په تیاره کې شکالته وردننه بیا یې وکړله د روغ انځور پوښتنه پلار یې ویلې بچیا ډېر ښه حال دی زړه نوې کور کې نشته ښه احوال دی انور سید ویلې ښه څنګه حال دی نوره څه سبب دی چې ښکاره مینه شروره چې په کلي دی کتلی دی بل لور ته چې تر اوسه پورې رانغی خپل کور ته پلار یې ویلې بچیا لږ دمه شه روټۍ وخوره په ارام باندې وده شه او ورور دې تللی کراچۍ ته د رور خواله که ژوند دی او زر به راشي بل سباله انور سید لا تسلي ورکوي پلار او روټۍ وخوره او سوده شه په قرار بیا سباله به کوو باقي خبرې یو سور شه غم دې کړه د زړه نه لرې بې رحمې کړه قدم ورته کټ سازه دا غریبونه دی خبر په دغه راز انور سید په کټ کې سملاستو بېغمه او ستړی شوی او غریب ډېر زیات وبېدمه او خیارانو چې د شپې یوه بجه شوه او راوچته د خپل کټه بې رحمه شوه نو ګل رحمان ته یې ویلې چې راپاسه څنګه کوې داسې خوبونه بې وسواسه انور سید کې د خپل ورور نه شي خبره او تورې خاورې به دې واړوي په سره نو خامخا به دی د خپل وروره خبرېږي نن خبرې چرته پټې پاتې کېږي چې سبا له دې دا بجلي ګل رحمانه او راشه نن انور صاحب وړاندې کزانه او که را بجلي ګل رحمان نښه موقع ده او د شوی دی د شپې یوه بجه ده نو ګل رحمان ویلې خبره مې شوه خوښه او چې دی مړ کړم شیخ مخابرات له مخه نو هغه تبرې را واخستو دوباره او نوران شاه پلار د زوی مرګ ته شه تیار
څنګه ورتللو چې واړه واړه زامن دې قتلولو داسې مرګ باندې څوک نه وجني دشمنه څنګه چې تا مړه کړه ظالم خپل زامنه او غرض دا چې انور صاحب لاړ د دنیا نه سا یې ورکړه ارماني لاړ د جهانه بیا یې وړوکی کو په تبر ظالمانو او په بوجۍ کې واچو دې کافرانو بیا یې ښخ کړو په غوجل کې درور خوا کې نوران شاه نشته دی ترس دې دنیا کې په غوجل کې دفن کړو خوبصورت اسد خان پسې واوره حکایت اوس کیسه د ګل زمین درته کومه د کاو په کراچۍ کې خپل محنت بیا جز هلته کبله مزدورینو دواخان ورته ورولېږلو خطه دواخان دې سکترو د ګل زمینو چې کوي پرای محال کې سکنت سوال جواب یې پسې وکړو چې زر راشه چې حصار نشي دستي شاره اوچتو او کور ته مزاړم بې دلته راشه ماله چې خبر دې کړم د کور په حقیقت په کوم وخت چې ګل زمین ته خط میلاو شو په تلوار شرا روان هغه ساعت ګل زمین د دواخان کره نیغ راغی ته خبر مې کړه د کلي په حالت دواخان ویلې وراره خډه چې راغلې مور دې اور دې لګولې په عزت نو عالم سید سره یې کلکه یارانه ده ګل رحمان نه دی خبر په حقیقت وراره پلار دې دواړه رونه دي وجلي ورسره د بې رحمي و شرارت امیر صاحب باندې ولاګاو توره پلار یې ومنو د ښځې شیطانت ورپکې د عالم سید و پوره لاس وراره دا به ولیکلي په قسمت ګل زمینه چې هېڅوک نه کړي خبره دا خبره ځان سره کړه امانت ګل زمین والي کاکا په هر څه پوه شومه عالم صاحب نه راته جوړ شو مصیبت او د زما د ګل په شان لوڼه وجلي نو دی کوي لا په دنیا کې شجرت نور به نه ګرځي ژوندی په دې دنیا کې او زه به وښیم د خپل غیرت اوس مې پرېږده چې د خپل کلي ته